بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ ډېره مهمه موضوع ده. یو څو ټریکونه مې راجمع کړي په ورډ پروګرام کې. تاسو ته نن ښایم چې څه ډول دغه ټریکونه مخته یوسو. لومړی مهمه خبره دا ده، که چېرته وغواړو لومړی ټریک داسې دی، دلته زه یو څه لیکل کوم، ایکوال رینټ یو 30 پاراګراف زه راخلمه، دا مې انټر. لومړی ټریک خو داسې دی، که چېرته تاسې په دې ورډ پروګرام کې سیکشن اخیستی وي نو به څنګه بیرته ختموئ؟ په کار نه دی ختموئ. لومړی خو زه راځم دا سیکشن دلته شو کوم چې فعلا موږ سره په دې ورډ ډاکومنټ کې څو سیکشن دي، څو برخې دي. تاسې به رایټ کلیک وکړئ سټیټس بار باندې، دلته به دا سیکشن انتخاب کړئ. کله چې دا انتخاب کړئ ګورئ اوس فعلا موږ سره یو سیکشن دی، دلته وګورئ دلته یو سیکشن دی موږ سره. زه غواړم دې کې یو بل سیکشن واخلم، دلته مې کلیک وکړ. سیکشن اخیستلو لپاره به لیاوټ ته راشئ، بریک ته به راشئ، دلته به چې دی کنټینیوز باندې کلیک کړئ، انسرټ ا سیکشن بریک اینډ سټارټ د نیو سیکشن آن د سیم پیج. دې باندې چې کلیک کړو دلته ګوره سیکشن موږ سره دوه شو. یا تاسې یو بل د پیج له خاطره سیکشن اخلئ، مثال فرضاً تاسې پیج نمبر ورکوئ، دلته بریک سره راځئ، دلته نیکسټ پیج وهئ، انسرټ ا سیکشن بریک اینډ سټارټ د نیو سیکشن آن د نیکسټ پیج. په نوې صفحه کې چې دی یو بل نوی سیکشن اضافه کیږي. نو که دې باندې کلیک وکړو سیکشن یې 3 شولې. اوس په مثال دا دی په کار نه دي، دا به بیرته څنګه ختمې؟ دا فایل دې سیف هم که ځان سره، اوس سیف دې که بند دې که کلوز دې که آینده کې بیا دې راخلاص کړه، تاسې چې ولیدل سیکشن یې پکې موجود دي، دا سیکشن یې به څنګه ختموئ؟ د دې ختمولو طریقه ډېره ساده او اسانه ده، خو تاسې چې ویډیو دقیقه وګورئ نو پوه به شئ ورباندې. تاسې به هم ته راشئ او هم کې چې کوم دی دغه شو هایټ په نوم باندې چې دغه اپشن دی دې باندې به کلیک وکړئ. شارټکټ یې کنټرول پلس سټار دی، دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. په دې مو چې کلیک وکړ دلته وګورئ دلته یو خط راغی، دغه خط چې کوم دی دا راغی. زه به داسې کار وکړم چې دا به داسې زوم کوم. دغه خط دلته هم راغی او لاندې که راشو دې ځای کې هم موجود دی، دا سیکشن بریک دی موږ سره. نو تاسې به دلته کلیک وکړئ په دې خط باندې او ډیلیټ بټن به د کیبورډ نه پریس کړئ. ډیلیټ کله چې ډیلیټ پریس کړئ ګوره سیکشن یې مخکې 3 وي اوس 2 شي. بیا راشئ دلته بره چې کوم سیکشن دی دې باندې تاسې یو کلیک وکړئ دلته او ډیلیټ بټن پریس کړئ. کله مو چې ډیلیټ پریس کړئ اوس وګورئ سیکشن یې مخکې 3 بیا 2 اوس 1 شو. په دې طریقې سره موږ کولی شو چې سیکشن څنګه کو ختم کو. ګوره فرض مثال دلته تاسې یو سیکشن اضافه کوئ، لیاوټ ته راځئ، بریک ته راځئ، کنټینیو باندې کلیک کوئ، ګوره دلته سیکشن بریک ولیکو. همدارنګه فرض مثال دې ځای کې تاسې د پیج سیکشن اخلئ، نیکسټ پیج، ګوره دلته به څه ولیکي سیکشن بریک نیکسټ پیج دی او دا چې دی سیکشن بریک کنټینیوز دی. نو تاسې دې لاین باندې یو کلیک وکړئ، ډیلیټ پریس کړئ. همدارنګه دلته چې دی یو کلیک وکړئ، ډیلیټ پریس کړئ. نو کله چې تاسې ډیلیټ پریس کړئ تاسې سره هغه سیکشن یې ختم شي. دا د سیکشن د ختمولو یا ډیلیټ کولو طریقه شوه. اوس یو بل مهم اپشن ته راځو. که چېرته تاسې پیج ته کلر ورکړی وي، ډیزاین ته راځو. زه به دې پیج ته یو رنګ ورکوم، فرض مثال دا رنګ زه ورکوم. تاسې غواړئ دا پرنټ کړئ، ګوره پرنټ پریویو ته راځو. دا رنګ چې دی دلته د مرجنو کې چې دی نه پرنټ کېږي، دا ګورئ دا چې کله تاسې پرنټ کړئ دا ورقه پرنټ هم کړه، نو پرنټ کولو وخت کې چې دی پرنټر دغه مرجن چې دی دا نه پرنټ کوي. نو د دې حل لاره څه شی ده؟ اوس به څنګه کوو؟ موږ غواړو چې مطلب ټوله ورقه دې پرنټ شي او رنګ دې واخلي. نو د دې مشکل د حل لپاره زه راځم تاسو ته یو ډېره ساده طریقه ښیم. کله مو چې کلر ورکړه دلته نو تاسې چې پرنټ کوئ پرنټ پریویو ته راځئ. دلته ګورئ کله چې موږ په خپل پرنټر باندې دا پرنټ کوو دا مارجن کې کلر نه پرنټ کیږي. نو تاسې وګورئ دا د پرنټر مساله ده، یعنې دغه پرنټر چې دی دا سپورټ نه لري تر څو دغه مارجن پرنټ کړي. تاسې به دا پرنټ چې کوئ په داسې پرنټر به یې پرنټ کوئ چې هغه
بارډرلیس پرنټر وي، یعنی مطلب دغه مرجن پرنټ کولی شي. لکه دلته تاسې وګورئ زه یو بل پرنټر انتخابوم، HP لیزر جیټ دا انتخابوم. ګوره دلته چې دی اوس دا مرجن کې کلر راغی، خو که چېرته بیرته راشو دغه پرنټر انتخاب کړو دې کې مرجن کې کلر نه راځي. نو د دې حل لاره دا ده چې تاسې به په داسې پرنټر باندې پرنټ کوئ چې هغه د مرجن د پرنټ کولو سپورټ ولري، چې هغې ته بارډرلیس پرنټر وایي. نو دغرنګه ګورئ تاسې چې دی دا نورې پرنټر انتخاب کوئ، په هغې کې چې دا ټول پرنټ کېږي. خو که چېرته راشئ دا HP لیزر جیټ دا انتخاب کوئ، دا چې دی سپورټ نه لري، نو تاسې به په داسې پرنټر باندې پرنټ کوئ تر څو چې دی دا پرنټ شي تاسې ته دا مرجن. په دې باندې پوه شوې. اوس راځو یو بله موضوع ته. که چېرته تاسې وغواړئ یو خاص ساحه انتخابوئ خپل د خوښې، مثال موږ سلیکشن کوو. سلیکشن چې کوو نو کومه ساحه چې موږ سلیکشن کولو غواړو هغه داسې سلیکټ کولی شو. زه یم چې نه یو خاص ساحه زه غواړم چې سلیکټ کړم. خاص ساحې د سلیکټ کولو لپاره موږ کولی شو چې څه وکړو، د الټ بټن نه استفاده وکړو. الټ او مخکې به ځو موږ سلیکشن کولی شو. خو دلته اوس ما سره ریکارډینګ روان دی، دا ریکارډینګ له وجې چې دی دا کار نه کوي. تاسې به چې دی الټ بټن ونیسئ او داسې به بره لاړ شئ، نو تاسې ته به یو ساحه سلیکټ شي. مثال زه به درکړم تاسې ته، فرضاً زه راځم انزرټ ته او دې ځای نه دا ټکس باکس راخلمه. مثال تاسې دغومره ساحه چې ده سلیکټ کوئ، انتخابوئ. زه به دلته راشم، دا به بیهایند ټکس کړم، داسې یو کلر به ورکړم ورته، د سلیکشن په قسم کلر به ورکړم او آوټلاین به یې نه وکړم. ګوره په دې طریقې سره تاسې داسې سلیکشن کولی شئ. الټ به ونیسئ او همدغسې ساحه به سلیکټ کړئ، نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې سلیکشن وکړئ. همدارنګه که چېرته تاسې وغواړئ یو خاص لیکل، فرض مثال زه دغه لیکلو ته یو کلر ورکوم چې تاسې دې باندې پوه شئ. دا لیکل زه غواړم چې لاندې یا بره ویسمه، تاسې به الټ شفټ ونیسئ ایرو کی سره چې دا لاندې او بره وړی شئ. داسې همدغه کم لیکل چې ستاسې خوښه وي الټ شفټ بټن نیسئ، لاندې او پاسې په دې طریقې سره وړلی شئ. نو دغه څلور مهم ټریکونه وو چې تاسې ورباندې پوه شئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو دغسې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي او استفاده ورڅخه وکړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.